जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रागलम अस्तासु द पारा द یو بل نوی کلاس سره او دا نن کلاس ګوري ډیر زبردست کلاس دی. په دې کې ما سره اولنۍ خبره ده this is my pen، دا زما قلم دی. بیا دویمه خبره چې کومه ده this pen is mine، د دې مطلب هم دی دا زما قلم دی. صحیح ده، یعنی دا قلم زما دی. ګوره جی ما اولنۍ خبره وکړه this is my pen، دا زما قلم دی. بیا می وویل چې this pen is mine، دا قلم زما دی. په دې دواړو کې فرق څه شو؟ مطلب ما سره دا پن په لاس کې را سره دی، نو او زه چاته وایم چې دا پن زما دی، نو ورته ویلی شم this is my pen، دا زما پن دی، قلم دی. او که داسې بل څوک وایي چې هلکه دا قلم د چا دی او ته وایي چې یار دا قلم زما دی، نو بیا په انګلیش کې ویلی شي، داسې خو نشي ویلی که نه چې this pen is my، دا غلط راځي. نو ته به بیا داسې وایي چې this pen is mine. صحیح ده، دلته به د مای په ځای باندې ته ماین استعمالوي. this pen is mine، دا قلم زما دی. بیا د دې یو بل مثال در کوم this is my book، دا زما کتاب دی، یعنی ما سره راسه دی، دا زما کتاب دی. بیا داسې هم که څوک وایي چې هلکه دا کتاب د چا دی، نو ته ویلی شي this book is mine، دا کتاب زما دی. بیا داسې مخکې ځو who are you thinking about، ته د چا په باره کې سوچ کوي. صحیح ده یار، ته د چا په باره کې سوچ کوي، د ډیر وخت نه ناست یې. I am thinking about my job، یار زه د خپل کار په باره کې سوچ کوم. I am thinking about my job، زه د خپل کار په باره کې سوچ کوم. I am thinking about my study، زه د خپلې مطالعې په باره کې سوچ کوم. I am thinking about my study، زه د خپلې مطالعې په باره کې سوچ کوم. I am thinking about you، زه ستا په باره کې سوچ کوم. صحیح ده چې ته به څنګه یې. I am thinking about you، زه ستا په باره کې سوچ کوم. I am thinking about your study، زه ستا د مطالعې په باره کې سوچ کوم. صحیح ده. I am thinking about your study، زه ستا د مطالعې په باره کې سوچ کوم. بیا داسې بله مخکې خبره چې زه وکړم what are you looking for، د دې مطلب شو چې ته څه ګورې. یار ته څه ګورې، what are you looking for، ته څه ګورې. I am looking for my book، زه خپل کتاب ګورم. I am looking for my book، زه خپل کتاب ګورم. I am looking for your mobile، زه ستا موبایل ګورم. صحیح ده، زه ستا په موبایل پسې ګرځم، ستا موبایل ګورم. I am looking for your mobile، زه ستا موبایل ګورم. I am looking for job، زه نوکری ګورم، یعنی زه کار ګورم. صحیح ده، زه ګرځم را ګرځم ځان له کار ګورم. I am looking for job، زه کار ګورم. بیا مخکې ځو did you tell this to anyone، آیا دا تا چاته ویلی دی، یعنی دا خبره تا چاته کړې که صرف ما ته دی وکړه. did you tell this to anyone، آیا دا تا چاته ویلی دی. no I didn't tell this to anyone، نه دا ما چاته نه دی ویلی، دا ما صرف تا ته وویل، ګوره ځان سره راز وساته. صحیح ده. no I didn't tell this to anyone، نه دا ما چاته نه دی ویلی. بیا داسې که زه ووایم چې where do you live، ته چېرته کې اوسیږي. where do you live، ته چېرته اوسیږي. I live around here، زه دلته آس پاس اوسیږم. صحیح ده، زه دلته آس پاس اوسیږم. I live around here، زه دلته آس پاس اوسیږم. are you busy، آیا ته مصروف یې. yes I
am busy. او زه مصروف یم. Yes, I am busy. او زه مصروف یم. او بیا ورته تاسو داسې هم ویلی شئ. Yes, I am a little bit busy. او زه لږ شان مصروف یم. زه به تا ته بیا کال وکړم، زه لږ شان مصروف یم. Yes, I am a little bit busy. او زه لږ شان مصروف یم. بیا مخکې خبرې ته وګورئ. Did you understand this? آیا ته په دې پوه شوې؟ دا ما چې څه وویل ته په دې پوه شوې؟ Did you understand this? آیا ته په دې پوه شوې؟ Yes, I understand it very well. او زه په دې باندې ډېر ښه پوه شوم. Yes, I understand it very well. او زه په دې باندې ډېر ښه پوه شوم. او بیا که تاسو داسې ووایئ No, I am not understand this. نه زه په دې پوه نه شوم. دا تا چې څه وویل زه په دې پوه نه شوم. خیر دی ته یې بیا وګوره نو بیا به پوه شي. صحیح ده. No, I am not understand this. نه زه په دې پوه نه شوم. بیا مخکې که زه تا نه تپوس وکړم چې have you ever been to Dubai؟ نو د دې مطلب شو چې آیا ته دوبۍ ته کله تللی؟ Have you ever been to Dubai؟ آیا ته دوبۍ ته چېرته کله تللی؟ په چکر باندې تللی؟ Yes, I have been there twice. او زه هلته دوه ځلې تللی یم. Yes, I have been there twice. که تاسو یو ځله تللی نو تاسو ویلی شئ once. صحیح ده. او زه هلته دوه ځله تللی یم. که تا نه څوک تپوس وکړي چې is it Sunday today؟ آیا نن د اتوار ورځ ده؟ Is it Sunday today؟ آیا نن د اتوار ورځ ده؟ نو که ورځ د اتوار وي تاسو ویلی شئ Yes, it is Sunday today. او نن د اتوار ورځ ده. Yes, it is Sunday today. او نن د اتوار ورځ ده. که د اتوار ورځ نه وي نو تاسو ویلی شئ No, today is Monday. چې هر ورځ وي د منډې په ځای باندې تاسو د هغه ورځې استعمال کولی شئ. No, today is Monday. نه نن د اتوار یعنی د پیر ورځ ده. صحیح ده. Sunday, Monday موږ ورته پیر وایو. د شرو ورځ ده. No, today is Monday. نه نن د پیر ورځ ده. Will you come tomorrow؟ آیا ته به سبا راشي؟ Will you come tomorrow؟ آیا ته به سبا راشي؟ No, I will be little busy tomorrow. نه زه به سبا لږ مصروفه یم. No, I will be little busy tomorrow. دا I will چې کوم دی تاسو ویلی شئ short. I will be little busy tomorrow. زه به سبا لږ مصروفه یم. Why did you say that؟ دا تا ولې وویل؟ صحیح ده. داسې تا ولې وویل؟ Why did you say that؟ دا تا ولې وویل؟ By mistake it out came off my mouth. By mistake it out came off my mouth. یعنی دا زما د خولې نه په غلطۍ سره ووتل. داسې ما ویل نه غوښتل خو دا زما د خولې نه په غلطۍ سره ووتل. By mistake it out came off my mouth. دا زما د خولې نه په غلطۍ سره ووتل. صحیح ده. که تا نه څوک تپوس وکړي چې how many friends do you have؟ یعنی ستا څو ملګري دي. How many friends do you have؟ ستا څو ملګري دي. نو تاسو ورته ویلی شئ I have lot of friends. یعنی که ستاسو ملګري ډیر وي ورته ویلی شئ I have lot of friends. زما ډیر ملګري دي. بیا داسې ویلی شئ I have only one friend. یعنی زما صرف یو ملګری دی. I have only one friend. زما صرف یو ملګری دی. I have 5 friends. زما 5 ملګري دي. صحیح ده. ستاسو چې هر څو ملګري وي صرف دا سنټنس زده کوئ نو تاسو به بیا خبرې کولی شئ. I have 5 friends. زما 5 ملګري دي. Where are you going؟ که څوک چېرته روان وي نو ته هغه ته په انګلیش کې ویلی شي چې Where are you going؟ ته چېرته روان یې. I am going to my home. زه خپل کور ته روان یم.
आई एम गोइंग टू माई होम, ज़ खपल कोर ता रवान यम।